سه بچیم بیا وروره منډه زنده‌باد اوس درک نه لګېږي طالبان د بلخ مرکزي ولایت کې روضې ته ورسېده د اتانور معلومات نه کېږي چی شد بچه چی شد بچه گوساله اینجا خب فیلم هندوستان یا کدام فیلم انگلیسی پر نمیشد که تا آمد اکتینگ تا کردی اینجا رسانه است مردم کار میخواه تو بیا در باز چند تا مردم ملکی را اسیر بگی و ویدیوی شکو که طالب گرفتیم ولی اگه حیوان قدت قبول کنه دیگه مردم جاور نته این ریزش زکام مردمی و استفراغ مردمی به درد نمیخوره به خدا زد را بخوری که در زندگیت خوردن او در پاهو کلاب گریختی این دفعه رای کلاب هم بند است بله آقا بله چرت نزن خو تو زدن ندیدی بچه گاو تو میای امرای طالب دز آغاق مندازی کجای دیوانگیری تا نکو سام بچه آدم شو نو عزیزانو څوک مړي په $1.5 اخلي څوک روره راسي فلمي شوټینګ شروع کړي څوک د اربکیانو او له پولیسو نه کمیس او پرتګو باسي تظاهر کنندگانو په نامه باندې او څه کسان په خوست کې راجګ سوي دي زدرانو د پاک او سپېڅلي قوم نه نامه په استفادې چې د زدرانو قوم ښوده شه دا طالبانو په خلاف ملکانو د سړي زامن سئ پوه شه ښه په غور باندې دا واورئ دا ټوپک موپک چې تاسو جګوئ دغه یو څو کسان ځوانان له احساساتو باندې غلط هغه مه کوئ بس ګورئ نه کر به زنګونه به شروع کړي وروره زنګ مه وهئ میسج وکئ لږ آداب زده کوي د موبایل اول اجازه اخلئ بیا پاس لغه میسج کوئ که جواب چادر نه کوي سته خاشه پې واچوئ دا زنګ وهل هېڅ مناسب نه وي سړی به بل چېرته وي نو وروره وګوره سړي خبرې هم ګاډې واډې کوي الله تاسو سړي له واټساپ او له موبایله زړه ته ورکړي بیا مونږ کو د بلاک بټن درته معلومه ده نو رابسې وروره دریشانې به یې په ځان کړي وي غرتې به ولي یو بله یو خوا منډې وهي بل بله بلې خوا منډې وهي دغه تار ورکه پکې محمده نو خلک نه شئ غلطولی تاسو که په دې فکر باندې یئ چې ګوره امریکایانو دلته 6,000,000 فوج راوسته CIA راغله بلیک واټر راغی ناټو راغی ایساف راغی محلي پولیس او محلي اردو یې جوړه کړه داعش یې جوړ کړه په سلګونو نورې پروژې په کار واچولې لیکن آخر انجام چی شی سو انجام د هغوی ځپل شو د هغوی محوه کول شو مونږ نه د اربکي په نامه کومه پروژه اوس لرو نه د محلي پولیسو نه د محلي اردو په نامه ټولې ځپلې دي د طالب خصلت دا ده چې اول هغه دښمن ته متوجه کیږي له یو طرفه یې ریبي داعش د څه شو په درزاب کې منډې تاسو ولیدې په جلال آباد کې مو ولیدلې په خوږیاڼو کې په دې ټولو ځایو کې تاسو د داعشانو منډې ولیدې چې له ښځو سره تسلیم سول کابل ګوډاګۍ ادارې ته د اتمار پروژه همداسې محلي پولیس محلي اردو اربکی څه شو تاسو ورسئ په غزني کې د اربکیانو پوښتنه وکړئ په لوګر کې وکړئ په ننګرهار کې په کونړ کې دا ټول افغانستان کې دا کومه نوی کار نه ده چې تاسو یې کوئ تر دې مخکې مو هر رقم وحشت کړی لیکن ناکام پاتې شوی دغه څو کسه ځوانانو ته مو توصیه دا ده چې د دغه میلیونرانو په خبرو پسې مه ځئ ګوره وژل کېږئ د مونږ په تاسو زړه خوږېږي وژل کېږئ خدای داسې وهل وخورئ چې سر او د کونې به معلومات بیا نه کېږي نو خو د 15,000 ملیشو دپاره یو موټر بم کافي ده بیا احمقانو داسې ډلې ګرځي خو که دغلته کوم غازي در باندې برابر سو بیا به وایي ولسي خلک یې وژل طالبان خو ګوره داسې خلک دي چې یو ورته درته اعصاب خراب سو بیا هم خرابوي په یا وړوکی موټر بم پلاستیکي موټر نه د هماغسې له باروتو درته ډک کړي دغه 800 او 500 کسان دا محلي پولیس هم چې اربکیان کړي دي دا نو خو ځان مه خوږوئ خوږېږئ چټي زوبلېږئ مونږ دغه وایو
مزاحمت نشئ کولی، ورسئ له خپل آقا بایډن نه مو پوښتنه وکئ، له اتمر ګوډ شیطان نه پوښتنه وکړه. محب ما بله ورځ قسمونه خوړه، په خدای که طالبه قدرت را نه ونیسې. هماغه قسم نه و چې طالب پسې شروع وکړه، 200 ولسوالۍ یې ترې ونیولې. بل قسم دې کوو که ارګ ته در ننوځي، بیا قسم ونه کې. تاسو ګپ لګوئ طالبان دې رښتیا در پسې راخوځي سي بیا. نو طالب ګوره په ټوکې نه پوهېږي، دا ټوکې مه ورسره کوئ. څوک وایي والله که په زور راسي، څوک وایي سینې به مرمي پنجابي بزن. نامحب غریب ګپ کې طالبانو ته قسم وخوړه، دا خو طلاقیان دي، دوی خو په قسم او په دې نه دي بند. طالب په قرآن کرانه قدرت ته ورسېږي، طالب چې پښه پسې بنده کړه عین په پنشیر باندې ورته ودروه. نو چټي چټي قسمونه مه خورئ طلاقیانو، ځان مه خوږوئ په طالبانو باندې. وامه اورېده هسې چټي اعصاب مه خرابوئ د خلکو. شاهین صاحب محترم هغه ته ښاري صاحب ته لینک ورولېږئ. نو عزیزانو محترمو تاسو لایف خپرونه در سره شیر کړئ، پیج مو نوی ده، نو مونږ به در سره ورو ورو په مخ روان یو. بس نو داسې غورې دي وروره، ورو ورو به په مخ ځو انشاءالله العزیز. لایف خپرونه در سره شیر کړئ عزیزانو. لینک وروسته په صفحې کې اچو، لینک شخصي کې زه چاته نشم لېږلی، شاهین صاحب یې لېږلی سي. زه یې له دې شیونو نه بند کړی یم د فیسبوک ادارې. نو لینک به په صفحې کې واچو، تاسو کولی شئ د صفحې له لارې لایف خپرونې ته راشئ. صفحې کې چې موبایل سکرین مو ټچ کړه، هلته په انګلیسي لیکل شوي وي، هغه لیکل به ووهئ، بازاتي به مخکې راځئ. عزیزانو تاسو لایف خپرونه در سره شیر کړئ چې نن اتانور لږ څنډو چېرته ده، که چاته یې لمبر معلومي وروره رابطه ورسره وکړئ، ورته راسه ته هغه ولسوالۍ خو یې درنه ونیوله. هغه دا دویمه داسې پېښه ده چې طالبانو باندې بعضې خبر بد ولګېږي، بیا وایي ودرېږه ښایي ځئ چې یوه منډه ورکړو. د خنجان ولسوالۍ کې دوی مردمي کسان راجي کړل او خلک کې مسله کړه. 2 بجې دوی اعلان وکړ چې خیزش مردمي د طالبانو په خلاف جګ سو، اوس به تر کوټې پورې وزغلی او تر کراچۍ او تر هندوستانه به یې وزغلی. هغه طالبانو خپلو کې ویلې چې پسې ورځونه وایي ځئ چې ورسو، چې پسې ورغله نه بیا خیزش مردمي و نه یې قمندانانو. خنجان ولسوالۍ نه د مازدیګر 5 بجې طالبانو له ولسوالۍ له منځه ورته اعلان وکړ ولسوالي در دست ماست. همدغسې قصه د مزار کې مو شوله. نن غرمه اتانور پکې فلمي شوټینګ وکړو، طالبان چې پسې راغله بیا څوک نه و. ګوره هر چا سره چیړ خو ملنګانو سره چیړ مه کوئ. خدای دا داسې خلک دي چې هسې م په دې بریتو داسې لاس کې، اوس خو داسې ښه مستانه دي. ځکه تاسو بادار امریکا یې ماته کړې، په تاسو ولاکه بریک بیخي نیسي. نو هسې نه چې دا وارې کوم قسم وکئ له ارګ نه اخطار ور نه کوئ طالبانو ته، په خدای ارګ ته در پسې راځي. وایي به څه شو؟ نو د اخطارونو نه تېر سئ، که د ما منئ، که غواړئ سي او 2-3 میاشتې مو دلته په پرده کې تېر سي، کوشش وکئ دفاع وزارت ارګ کابل نه داسې مهمه ادارو نه طالبانو ته اخطار مه ورکوئ. قسم د هغه ډایرکټ در پسې بیا راخوشي سي، بیا وایي څه سولې. وم لیده د مزار امپراتور ته څنګه منډې واټې. خنجان کې پاڅون کوونکو ویلې چې طالبان له ټول افغانستان، اوس یو بل ویلي وایي 3 هفتو کې طالبان ورکوم. هغه نوی وزیر داخله څه ده اثار لکه خوسا هندواڼه غوندې مالزوی د مړ څه د مفعول ته اوس راجګېږي طالبان ورکوي. بیخي سړي ته په خدای افسوس ورسي، خندا ورسي. هغه راجګېږي وایي زه طالبان ورکوم. او زوی د مړ نسه دا د وزارت داخلي چوکۍ چې ده دا ډېره داسې بدماشه غوندې چوکۍ ده. ښه دته چې د هر یو راسي اول کې یو غره ته ولي، هغه اسدالله خالد چې راغلی زخمي زمری د دوی طالبانو چې پروستات عملیات ورته کړي و. نو هغسې دفاع وزارت ته اول راغی وایي د شهید ډاکټر نجیب په وخت کې دا شعار و چې
سار ورکو یا وطن او یا کفن دا شعار به ډیر په احترام سره یو طرف ته کیږدو مال ودرې چې سړی څه وایي له دې نه پس به سر وهو سنګر به یې نیسو چې دا خبره یې وکړه طالبانو تونل ورته وهلی بیخي ورته ووهه سنګر یې ترې ونیوه نو دا غره ته چې تاسو وزارت ته راسئ طبعا اول چې راسئ ډېر نیشه یاستئ ځکه لکه هغه چرګ چې په ځوانۍ راسي بیا په بام کې داسې په دې نیغ نیغزیز چا ورته ویلي چې ولې وایي هسې نه چې بام کاته لاړ سي نو چرګ ته ګوره او د بام کېناستو ته ګوره نو دویم چې اول وزارت ته راسي یو څو خوشي کوي چې کله هلته زور وویني بیا نو هغه سر وهو سنګر به یې نیسو هغه اوس بیخي ورک ده طالبانو یې بیخ ورته ووهه سنګر یې ترې ونیوه اوس نو غره ته مه ولئ ګوره هسې نه سبا کابل نه کوم ټایمي سک شوی را جګ سي چې طالبانو ورکوم او زه په پلانکي کې یم ډز مازدیګر به بیا طالب د دروازې مخکې درته ولاړ سي څه سوله نو دا شی مه کوئ کرا شعلې تانه بخورین پردې تانه کنین پوه شوې هغه متل خو مو زده ده هغه د وای بزک بزک نمر که جو لغمان میرسه کنه نو اوس تاسو ډېر دا خلک غلط که نورې نه در سره مني خدای که در سره ومني تاسو به آخر لکه هغه د محکمې قسمخواره قرآنونه به در سره یو قرآن به ږدئ او بل به راجګوئ او والله او بالله او تله او دا هغه خلک به یې نه در سره مني کوم سړی و هر وخت به یې اوازه کړه وایي هله چې رمه مې لیوانو وخوړه کلیوال به راغله او چې وکته هېڅ شی به هم نه آخر د رښتیا یې په رمې لیوان را ګډ سول وروره چې هر څه چغې ویلې خلکو یې داسې ارامي ده غول خوري نو اوس دوی هم هماغه غولخواره دي تروریست او پاکستانی او تروریست او پاکستانی پنجاپی او بس اوس چې هر څه چغې وایي خلک ورته وایي هسې دا د غوله خوراک دی ستاسو یې کوئ پنجاپی ده او پنجاپی د هر دروازې ته در ورسېده پنجاپی د له تخار نه او له بدخشان نه ټانګونه راوړي وو ته پې خبر هم نه یې پنجاپی ده وروره بس همدغه پنجاپی هم زده کړی او بله ورځ خو یې لا چې اتمر ته ګوشتوي ورکړې وه وایي طالبان افغانان دي مال اوس یې موږ نه در سره منو چا ویلي چې افغانان دي بیخي دینه نو دوی اوس وایي طالبان افغانان دي که چې افغانان دي 20 کال د پنجاپی ولې ورته ویل که پنجاپی ده بیا بیرته افغان څنګه سول دا د افغانستان طبیعت لکه چې تاسو د عادي جاګیر ده چې چا ته مو زړه شي هغه ته یې ورکړئ رولاګۍ افغانه شوله موږ پنجاپیان سوله مریم غني افغانه سو موږ پنجاپیان سو ته د دوو اشغالونو جاسوس او مزدور افغان او موږ پنجاپیان یا ما په هلمند تا په لندن کې ګیره سپینه کړله او زه پنجاپی او ته نر افغان شولې عجیبه نه ده په خدای یو مرمۍ د ټانګ را وخړه واه 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 سختی ذات موسو په امریکا کې سخت مې طبیعت در باندې برابر ده غلام دی همدغسې خلک وشرموي د غلام همدغه حیثیت دی هغه د اوبر کمپنۍ کرایه هم لا نه ده ورکړې که نه در سره چې زی ورولېږم لایف خپرونه در سره شیر کې عزیزانو محترمینو ګرانو دوستانو زه نور خو څه درته ووایم تاسو نه جار تاسو نه قربان شم همکاري وکړئ مرسته وکړئ زړه والا لایکونه راکړئ داسې خو مه کوئ که نه هسې موږ له زړه نه لږ کمزوري یو چا اخطار راکړی نه وي بس بیا وروره 5 ورځې لایف نه راځو له ډاره کمزوری ده که نه خو دا خو جرأت دومره کله لرو سړی نو لایف خپرونه در سره شیر کړئ الله مو ژوندي لره قدرمن شئ د دې خلکو په اوتو باوتو باندې سر مه خوږوئ دا مو وژني په خدای که بل کار کوي په طالبانو مو وژني نور څه نه کوي نو کمپانیانو څه توره وکړله چې امریکایانو د میاشتې $2000 ورکول چې اوس به یې پاڅونوالو کې نو تا خو نه په کمپاین کې دریغ وکړه نه دې په اردو کې وکړه نه دې په امنیت کې وکړه په هر ځای کې لاړلې هر ادارې ته د طالب د ځپلو دپاره لاړلې اوس خو نه څوک تنخوا درکوي نه د څوک په کیسه کې دی نه د څوک پروا لري اوس په ته څه شی وکړې او دا د جنګ خبرې دی وایي د ډول غږ له لرې ښه راځي دا چې کله ته هلته لاړ سي او د طالب لیزري ګزار ته برابر سي او 15 دانې د مخکې مردارې پراته وي بیا به دې زه ووینم ترزنه
بیا به ډېر وایي چې جنګ په بریتونو باندې نه کېږي. طالب 20 کاله په دې انقلاب کې جنګېدلی بچی ده، پوه شولې؟ دومره داسې لوبېدلی ده چې خالي سترګې داسې کې در باندې پوهېږي په دا چپه سترګه دې ولیدي چپا بچی. د قندهار امنیه قمندانو نوی چې وټاکل سو عملیات یې کوه، طالبان په یو ولسوالۍ کې دا خو کوږ وږ د دا عملیات په بلې ولسوالۍ کې شروع کړي. له دې نه چې په پاخه سړک لاړ چې په د خلکو په پټیو کې به یې ټانګونه خوسه کړي. دغسې کاږه واږه هم راوستي دي. 20 کاله خو ملغړی ډز د غه په واله باتور د وهله چې پلان د وال لاړه په طالبانو مو ټېله که اوس هغه دوغومره ملخ ورورې پاتې ده، هر وخت باد وړی، پوه شولې؟ هغه ته تللی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. ښه تاسو لایو خپرونه در سره خامخا لازمي شیر کړئ. الله مو عزتمن او قدرمن لره، الله مو ژوندي لره. نو ښاري صاحب محترم، تاسو که لایو خپرونې ته تشریف فرما سئ، ښه خبره ده. نن موږ په لایو خپرونه کې یو میلمه هم لرو، نو میلمه سره به هم انشاءالله خبرې کوو. ښه ودرېږه چې زه دلته یو نوم چا راته رالېږلی ده چې دا که نه مشکله ده، دا خو نه ده. تاسو لایو خپرونه در سره ښه یو څو دانې خو به پیدا کړم، انشاءالله تعالی ملګري رالیږي. زه شته یم په ویډیوګانې به راوړم. سمه تاسو غږېږي. هغه د اتانور ویډیو د که راوړله هغه منډه کړې ده، او د پیپسي بوتل د ډسکو زمانو سره چې تللی د عینکې په سترګو تورې سپین دسمالونه په غاړه کې په دښتو کې ګرځي. یک بچې مې دیګا بچې ماکسونه ولیدي وروره، د 40,000 ډالرو یې تنا سات ده، ورته قسم ده جنګ ته مه ځه، تا خو د دې سات لپاره هم ژوندی نیسي. 40,000 ډالرو د بسته د ولایت مصارف دي د مونږه، پوه شوې؟ نو 3 زامن د 3 ساعتونه 1,20,000 د پلار خو به دې هم د 1,00,000 ډالرو ساتي، نو 2.5 لکه ډالر خو چې تاسو ونیسي بس بچت ده ورور. اجاد د M4 او د توپو د نه د 1,000. جنرال صاحب محترمه، میلمه همدغه د قاري صاحب میلمه راغلی د لندن ناصر قاری صاحب راشي. قاری صاحب برای نجات ولسوالی شورتفه در قدم خالد نور یک خود آشنا شویم. کجاست؟ صاحب نور دو بیا بچش بچه خوردی مستقیما طارق است؟ طارق نور غلط نکرده باشه، اصلا نسید بل چا زوی دروسته. 3 بچه جوان و نوجوانش با خود یک جای در سنگر نداره. سنگر و جنگ خرمی کار کنه، چیزی توضیح نمیشه. مرگ استقبالت میکنه، مرمیز. چی باید کرد؟ باید صلات بلند کرد. بلند کنه صلاتون. اگر ما برنامه کلان پیش روی داریم. خداوند کریم تکلیف مجاهدین قبول کنه. خودی استاد برای مرکز بشایش زور زدن، الحمدلله مجاهدین خوب استقامت کردن، از تخنیکا کار گرفتن، الحمدلله شکست خوردن، ولی کل مکمل فتح شده. الحمدلله این مقام ولسوالی شورتفه امروز فتح شد. امروز یکشنبه در ولسوالی شورتفه این قماندان امنیت امروز فتح شده. شب گذشته فرار کرده، الحمدلله فتح شده بود.
ښه محترمه تاسو لا خپرونه در سره شیر کړئ الله مو عزتمن او قدرمن لره صاحب دا یو سوال چې اجازه یې جنګ د چې دي د یوې روحیې سره مثلا کالي معلوم وي قیافه یې معلومه وي تور وینا کې سپین دسمالونه فقط لکه چکر ته چې وتلي یو شوټینګ د فلم یو کوم ماډلینګ ته وتلي دا څه رقم زه نه پوهېږم زمونې ریکلام وکړ تجارتي اعلان او دا څه شی زه خو هېڅ پوه نه شم په دې خو هغه د ذاتي خو نو هغه مجاهد ورته وویلې چې څه سولې وا دې اورېده نو ته خو راغللې او بېرته لاړلې نه به یک بچه مینه دیگه بچه مینه دیگه چی دیگه بچه والا که په ټول عمر نور ته د جنگ میدان ته وځې امریکانو داسې بې غیرته درنه نه ده جوړ کړی والا د حضرت علي ښځې ته شینوارو ویوړه تر اوسه پورې ټرت لا نه ده کړی تر اوسه ورکې دي دا بې غیرته سوي یا تانور د کور زنانه تې وې سم والا که دوی غږ وکړي ځکه امریکانو دا ټول خلک یې داسې کړل چې حیا او عزت یې ترېنه واخیسته مخدوم صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لایو خپرونې ته بخیر راغلی انټرنیټ ستونزه شته مخدوم صاحب د تاسو د انټرنیټ ستونزه ده او تاسو که دوباره بیرته راشئ دلته ما ته اپشن نه راکوي چې تاسو جیک کړم نو تاسو دوباره کوشش وکړئ چې لږ ذره ځای ته تغییر ورکړئ تر څو دلته نیټ مو کار وکړي قاري صاحب محترم که د مونږ غږ اورې تاسو لایو خپرونې ته راسئ د مخدوم صاحب انټرنیټ کمزوری ده هغه مشکله ده که مونږ سره په لایو خپرونه کې ګډون وکړلی شي مخدوم صاحب راغلی ده خو مونږ یې جګولی نه سو شاهین صاحب ته یې جګولی څه ما ته خو سیګنال یې کمزورې ښکاري تاسو هم سټوډیو ته راجګ شئ شاهین کون سا نام پر داخل ولی مختوم عبدالسلام سعادت مخدوم صاحب محترم السلام علیکم عرض ادب و احترام خیر راغلی ادر لیکو